پوليسو هغه وخت د اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې پر مظاهره کوونکو استادانو اوښکې بهونکی ګیس وکاراوه چې دوی د وزیراعظم عمران خان کور ته ورنږدې شول. د دیسمبر په 19مه د پاکستان له پنجابه اسلام آباد ته ورغلو د استادانو ویل چې له حکومته د خواوشا 11,000 استادانو دندې دایمي کېدل غواړي. حکومت د استادان په قراردادي ډول ګمارلي دي. دوی د حکومت په خلاف چغې وهلي چې ورسره کړې وعدې یې نه دي پوره کړي. تر مظاهرې وروسته د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر دفتر څخه ورکړل شوي یو بیان کې راغلي چې د استادانو دایمي کولو مسله د وفاق سره تړاو نه لري، نو ځکه دې دا مظاهرچیان په پنجاب صوبه کې خپل حق وغواړي.